تازه پاکستانی پوځیان بیا چیرته مردار شول؟ دا ښه او زبردست کار چا کړی دی؟ راځئ ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. پاکستانی پوځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي سیمه کې د چاڼیزو عملیاتو پر وخت یې د ترهګرو پر ضد برید کړی دی. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په میرعلي کې هم د پاکستانی طالبانو پر ضد د عملیاتو خبرې شوې دي. ویل شوي دي چې په دغه عملیاتو کې پاکستانی طالبان هم وژل شوي او د ځینو وسلو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوي. خو بلخوا بیا په دغه نښته کې د 4 پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو تایید هم شوی دی. پوځ ویلي په وژل شویو سرتیرو کې 40 کلن حوالدار منور چې د بهاولپور و، د لکی مروت اوسیدونکي 11 کلن زکا الله، د کوهاټ اوسیدونکي 14 کلن فرحان او د ایبیټ آباد اوسیدونکي 13 کلن شیراز شامل دي. په پاکستانی پوځیانو د مرګ ژوبلې حملې زیاتې شوي. سرچینو رسنیو ته تایید کړي و چې دغه عملیات او نښته د شمالي وزیرستان د میرعلي د خیسور په کرکنه سیمه کې ترسره شوي وو. تحریک طالبان پاکستان له مطبوعاتو سره په خبرو کې دعوه کړې ده چې د میرعلي په خیسور کې پوځ په طالبانو چاپه وهلي او بیا نښته شوي او دوی بیا پکې 2 سرتیرو ته د مرګ ژوبلې دعوه کړې ده. په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د بدامنۍ پیښې وروسته له هغې څه واشوي چې تحریک طالبان پاکستان د روانې میاشتې یعنی د ډسمبر په 9 د پاکستان د حکومت سره د 1 میاشتې د ځبان ختم کړی دی. په امنیتي سرتیرو د زیاتو بریدونو په اړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو هم لایک کړئ. تر بیا ښه وخت، الله مو مل شه.